سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. نن د ملګرو په بنډار کې ناست یم او یو وړوکې شانتې مشاعره لرو. د ملګرو شعرونه به تاسو سره هم شریک کړو. وایي ملنګ سړی یم بادشاهي په لاس کې مه راکوئ، ملنګ سړی یم بادشاهي په لاس کې مه راکوئ، هاسې نه ټول جهان لوګی کړمه د یار د سترګو. ښه اوس سجاد خان به تاسو ته یو شعر ډالۍ کړي. مننه کوم فضل صاحب. شعر د وایي ښه په نه رهی پالم در سره دواړه، ښه په نه رهی پالم در سره دواړه، که دوستي که دښمني مې در سره شوه. ماشاءالله ماشاءالله او ډېر زبردست ډېر ښکلی. شاته تک زما د ذات کتاب کې نشته، شاته تک زما د ذات کتاب کې نشته، پرمختګ دی چې یاري مې در سره شوه. مننه کوم فضل صاحب. ماشاءالله ډېر ښایسته شاعري وه او ډېر ښه انداز پکې پروت و که چیرې بعضې کسان پرې پوه شي. ښه قاري صاحب محترم به هم یو شعر موږ ته ډایلي کړي. مننه کوم فضل صاحب. وایي زه رحمان د بې غیرت بد خلاف یم، زه رحمان د بې غیرت بد خلاف یم، غیرتي مې که دښمن وي زما یار دی. مننه کوم. ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست. ښه اوس به نصیب الله جان هم موږ ته یو شعر ډالۍ کړي، ګورو چې څه وایي. مننه فضل صاحب. بس یو دوه ګډ وډ لینونه دي تاسو ته ډالۍ وي چې وایي لږ خو زما سترګو ته وګوره او پوه شه که نه، لږ خو زما سترګو ته وګوره او پوه شه که نه، ځینې خبرې خو جانانه د کولو نه دي. مننه. ماشاءالله ډېر زبردست ډېر ښکلی شعر او د خپل د پوهې نه ډک و. ښه اوس به رفیع الله ورور هم یو شعر ووایي تاسو سره. مننه فضل استاد. یو شعر ده چې دیوالونه راته غلي غلي ګوري، خاموشۍ ته مې حیرانه خاموشي ده، دومره کافره او بې رحمه تنهایي ده چې توبه د مجبورۍ نه مې دیوال ته زمزمې کړې دي. ارشاد 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 حد مو کو. ماشاءالله ډېر زبردست او ډېر خواږه الفاظ و. ښه نو یو دوه شعرونه نور هم دي تاسو سره به شریک کړم. وایي دا به د فرید زموږ یو ورور ده چې فلحال افغانستان کې ده او په مسافرۍ باندې هم ځي، نو هغو دپاره ډالۍ. جدایي د یم په مړو کې حساب کړی، جدایي د یم په مړو کې حساب کړی، د بیلتون اور مې د زړه په کور کې بل دی. د مور دپاره به هم تاسو سره یو شعر شریک کړم. وایي مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، مور ته ولاړ یم د مینې اندازه یې اخلم، لیونی شوی یم ناپونه د دریاب اخلمه.